السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، زه یم یاسر شاه او تاسې ښاغلو ته د ماشومانو روزنیز لارښود ښه راغلاست وایم. نن ورځ د ماشومانو په روزنیز لارښود خپرونه کې زه تاسې ته د تعلیم په ارزښت غږېږم. الله دې وکړي چې زما پیغام ټولو لیدونکو ته ورسیږي. تعلیم زما ځواک دی. زه ماشوم یم خو خوبونه لرم. زه غواړم لوی شم، پوه شم او د دې ټولنې ویاړ شم. خو دا خوبونه هغه وخت پوره کیږي چې زه تعلیم ولرم. تعلیم چې ماته عقل، اخلاق او امید راکوي، اصلي پیغامونه یې دا دي. اول، تعلیم زما حق دی نه احسان. ماته تعلیم ورکول ستاسې احسان نه، بلکې دا زما حق دی. زه هم د دې وطن بچی یم. زه هم انسان یم. زه یو کوچنی بوټی یم. که ماته د علم او پوهې اوبه راکړل شي، زه به یوه لویه ونه شم، او داسې ونه چې سیوری به یې ټول انسانان نیسي. د پښتو یو متل دی چې بې تعلیمه سر لکه بې څراغه کوټه. په حدیث مبارک کې هم راغلي دي چې د علم زده کړه په هر نارینه او هر ښځینه فرض ده. دوهمه خبره، تعلیم یوازې کتاب نه دی، دا رڼا ده. که زما لاس کې کتاب وي، معنا دا نه ده چې زه یوازې پاڼې اړوم. معنا دا ده چې زه یو نوی ژوند زده کوم. تعلیم ماته دا ښایي چې ښه څوک دی او بد څوک دی. تعلیم ما له ناپوهۍ ژغوري او دا زما ژوند رڼا کوي. درېیمه خبره، تعلیم ما له ناپوهۍ ژغوري. که چیرې زه تعلیم ونه لرم، زه به ناپوه یم. زه به پوه نه یم چې دروغ څه دي او ظلم څه دی. که چیرته زه تعلیم ولرم، زه به وپوهېږم صداقت څه دی، د انسانیت خدمت څه معنا ده. زه به وپوهېږم چې یو رښتینی انسان څنګه ژوند کوي. مثال، زه به وپوهېږم چې رښتیا ویل ښه دي. زه به وپوهېږم چې رحمدلي، خندا او زغم ښه ځانګړتیاوې دي. متل دی، علم انسان ته سترګې ورکوي او ناپوهي هغه ړوند ساتي. څلورمه خبره، زما لپاره ښوونځی لکه جومات دی. زه چې ښوونځي ته ځم، دا یوازې یو ودانۍ نه ده، دا زما د عقل د عبادت ځای دی. لکه څنګه چې زه په جومات کې خپل رب پیژنم، همداسې په ښوونځي کې زه خپل ځان، خپل ژوند او خپل هدف پیژنم. ښوونځی ما د ټولنې درناوی رازده کوي او دا ځای ما انسان جوړوي. متل دی، علم هغه خزانه ده چې غل یې نشي وړی. نو محترمو، د پای پیغام، زه ماشوم یم خو زما خوبونه غټ دي. زه غواړم لوی شم، نه یوازې د قد له مخې، بلکې د فکر، د اخلاقو، د پوهې له مخې. زه غواړم استاد شم، ډاکټر شم، خدمتګار شم. خو که تعلیم راکړئ، نو راځئ زما قلم مه ماتوئ، ما نه کتاب مه راناخلئ. دا دواړه زما د ژوند د رڼا لاره ده. ومن الله توفیق. دا اوس زما د ماشومانو روزنیز لارښود دوهمه برخه چې ما تاسو ته وړاندې کړه. الله دې وکړي چې زما پیغام ټولو ته رسېدلی وي. والسلام.